د زرون اول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د زرون اول درېیمې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د زرون اول درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. ماشوم په خبره کې راولوېده. خړې مرغۍ نو څه شی دي؟ د لاس په لوټه به یم بوڅه راواړوم. خړې مرغۍ خوان په غزني ښار کې هم شته. که نر یې سرایي مرغان ووله. ما ورته وویل نو ته غزني ته هم تللی؟ ماشوم راته وویل هو، مکتبونه لا نه و شروع. له نیکه خور او مور سره د غزني زیارتونو ته لاړم. د ماشوم د غږولو لپاره ښه موقع وه. ما ورته وویل ښه نو له دې دومره لوی کوره یوازې 3 نفره لاړئ؟ ماشوم وویل پلار او ترونه مې نه وو، که نه هر پسرلی 2-3 پسونه د زیارتونو لپاره اخلي. ما ورته وخندل ترونه معنا ډیر ترونه لري؟ ماشوم ویل هو 3 ترونه. پلار او 2 ترونه مې په سعودي کې دوکانونه لري. کشر تره مې په کابل کې ډاکټري وایي. ما ورته ویل نو کوچنیان یې چیرې دي؟ ماشوم راته ویل مشر تره مې کډه ورسره بولې، 2 جونه یې کړي. د هغه بل کډه د پلار کره په شپو تللې. کشر تره مې لا تر اوسه واده نه لري. ما ورته ویل نو هغه کوچني ماشومان د څه کېږي چې په سرای کې ګرځېدل؟ ماشوم راته وویل 2 مې ورونه دي. ما ورته ویل ښه ده چې په کور کې مو جنکۍ نشته. د ماشوم تندی تریو شو. ولې نشته؟ یوه مشره خور لرم، نن مې جنګ ورسره وکړ. پزه مې نه وینې، بمبرې وچیچلم، خو دې راپورې خندل. ماشوم کاسه ور واخیسته او له کوټې ووت. اوږد وغځېدم، سترګې مې پټې کړې. په چت کې موږکان چونګېدل. د پیریانو و دیوالو خیالي تصویرونو خوب ته نه پرېښودم. یو دم چیغې شوې، زړه مې خولې ته راغی. پر زاړه فرش د 2 پیشوګانو جنګ و. یوې بلې ته یې نوکارې ورلګولې. د بالښت وار مې پرې وکړ. 2 په منډه له کوټې ووتې. ټوخی مې واورېده. یو بوډا په وره کې ودرېده. زړې شکېدلې جامې یې په تن وې. بوډا وویل که ولی نه یم خالي هم نه یم. پوهېدم چې حاجي نواب به دې دلته راولي. مخکې راغی، د خوشایو سوړ بوی یې ورسره راوړ. زما پښو ته نږدې توشکه یې سمه کړه، اوږد وغځېده. شیبه وروسته یې وویل ځوانه په خوب کې خو به خرېږې نه؟ زما ځواب ته ماتله نه شو، بله خبره یې وکړه. ټیټ بالښت در واخله، خرېدل دې دروي، له خوبه به مې نه باسې. څه مې ونه ویل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې وویل مه خفه کېږه، بېګا یو سوالګر راغلی و، تر سهاره یې خراره ایښود. یوه سترګه خوب دې راباندې حرام شي. ما ورته ویل نو ته د شپې دلته ویدېږې؟ بوډا سړه ساه واخیسته، راته ویې ویل هو، حاجي غلام علي په اوله کې راته ویلي وو چې په کور کې ځای نشته. په خبره کې ور ولوېدم دا حاجي څوک دی؟ بوډا راته ویل زه مزدور یم، 3 غواوې او 20 پسونه ورته ساتم. د دومره پادې مړول اسانه کار نه دی، ټوک ټوک یم. ما ورته ویل د دې کلي له کورونو معلومیږي چې دا خلک په نس ماړه دي، خو جومات یې خوار دی. ولې؟ بوډا وخندل. بې اتفاقي د خدای په بوټي هم نه ورولي. په یوه خوله نه دي. حاجي لالو جومات جوړاوه، خو نور کلیوال ورته ودرېدل چې نه، جومات به بیا د حاجي لالو په نوم یادېږي. ما ورته ویل خو په ګډه دې پیسې سره ټولې کړې وای. بوډا راته وویل دا خبره بیا د حاجي لالو په نفس نه وه برابره. ضد ونیوه، ویل یې چې که داسې وکړئ نو جومات در پاتې دی، یا به زه جوړوم یا مو همدا 100 کاله پخوانی جومات ښه دی. بوډا کېناسته، یوه چونډۍ نسواري تر ژبې لاندې کړل. په خوند یې وویل پوهېږې حاجي لالو هم ځان ته من وایي. او 8 کلیوالو ته په ګټه پیسې ورکړي دي، خبره یې چلیږي. ما ورته ویل دا بل حاجي څه نومیږي؟ بوډا راته ویل کوم یو؟ ما ورته ویل دا زه چې نجاري ورته کوم. بوډا وخندل څومره هرجن یې، په اوله کې مې درته ویل چې حاجي نواب. ما ورته ویل دا څنګه سړی دی؟ بوډا توفداني ته لاس ور وغځاوه. په کم نفسي کې وړې ده، زامن یې د عربو په ریالونو کې مست دي، خو د ده مغروري به ونه وینې. په کور کې له سرو غالیو ځای نه کېږي، خدای په خاورو کې پیتاوي ته ناست وي. د غریبانو هم لاسنیوی کوي. هغه بله ورځ ما ته هم یو سلګون راکو. پوهېږې 100 کال یې خالي 6 لکه افغانۍ زکات ویسته. بوډا غلی شو، څراغ ته یې ورپوکړل. تر یو څه وخته غلی پروت و، وروسته یې خرهاره ایښود. تر ډېره ویښ وم، بیا مې سترګې سره ورغلې وې. یو وخت مې اوږه وخوځېده، سترګې مې رڼې کړې. ملا له چراغ سره راته ولاړ و.
په توره ږیره کې د اوبو نښتو څاڅکو زیړه لمبه کوله. د باندې ووتم او دس مې وکړ جومات ته ورغلم. له لمانځه وروسته کلیوالو خپل سرونه په څادرونو کې پټ کړل. ټول زنګېدل. کله کله به د خرهاري غږ هم واورېدل شو. د سهار په خړه کې له جوماته ووتم. د حاجي نواب د کور دروازه خلاصه وه. نیغ نویو کوټو ته لاړم. اول مې له یوې دړې څخه د لیندې یو ښایسته دوه غاښی جوړ کړ. بیا مې و چوکاټ ته رنده ونیوله. له غوسې ډک ښځینه غږ مې واورېده. مرداره شي سمه ودرېږه. ور ومې کتل د زرو مور د غوا تي پرې مینځل. بېرته په خپل کار بوخت شوم. خو وروسته مې د زرو غږ واورېده. سر مې پورته کړ. زرو پر اخور ناسته وه. له خپلې مور سره خبرې کولې. په ځیر مې ورته وکتل. د جینۍ مخ ته د سهارني زیړې وړانګې سیخې وې. پر سپینو غومبورې د بڼو تور سیوري پراته ول. زرو یو دم راوکتل. زر مې دیوال ته ولاړ لرګی راکوږ کړ. لرګی دروند و. یو ګام شاته شوم. لرګی کړکۍ ته له پرې شوي ځایه لاندې ولوېده. له درب سره غوا وترهېده. ښځې په بیړه لرګي ته وکتل. ځان مې تر دیوال پټ کړ. د ښځې بونګېدا مې واورېده. ور ومې کتل غوا کراره ولاړه وه. د دیګ پر تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ راته. زرو ته مې وکتل. خندل یې. د لمر وړانګې تودې شوې. بېګانی ماشوم له پیالو سره راغی. ور له واره مې د لیندې دوه غاښی ورته ونیوه. ماشوم غوټه کړه. دوه غاښې یې زما له ګوتو ویسته. په خوند یې وویل دا دې څه وخت جوړ کړو؟ دسترخوان مې خلاص کړ. وچ تود پاستی پکې پروت و. ماشوم ته مې وکتل. له لیندۍ څخه یې زوړ دوه غاښی خلاصاوه. ما ورته ویل نوم دې څه دی؟ ماشوم راته وویل شریف الله. چای جوشه مې راواخیسته. د شیدو چای و خو مالګه ډیره درلوده. ما ورته ویل دا چای دا دې پوخ کړی؟ ماشوم په نوي دوه غاښي ربړ تاوه. لینده مې ترې واخیسته ومې تړله. ماشوم لینده کش کړه. تنده یې تریو شو. د لیندې په تړلو نه پوهېږي. یوه خوا یې لنډه ده. لینده مې بیرته خلاصه کړه. له سره مې وتړله. ماشوم په لینده کې یوه وړه تیږه کېښوده. لینده یې چوترې ته ونیوله. کړنګ شو. بدنۍ لاندې راولوېده. زرو په چوتره کې ودرېده. په لوړ غږ یې وویل ای چنجیه ودرې نیکه به در سره ګوري. زرو بدنۍ ور واخیسته. د اور خونې ته ننوته. ما وخندل. ورته مې ویل نو ته چنجه یې؟ د ماشوم غومبري سره شول. خو چنجو خوړم. یو دم یې خبره واړوله. لینده یې کش کړه. اول به د بمبرو ځاله پرېولم. ما وخندل. ورته مې ویل پرونی حال دې هیر شو؟ پزه دې اوس هم په خبره کې راولوېده. هغه خو دوه غاښی سم نه و. تیږه د ځالې تر څنګ ولګېده. خو دا ور غلی شو. د پاستې ژۍ یې ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل خو دا ور ستن هم نه رانښته کېږي. ټوخی مې واورېده. ماشوم په بیړه لینده په جیب کې واچوله. حاجي نواب راغی. مخامخ په اره شوي دړه راته کېناست. ما ته یې وکتل. ویې ویل کمرانه بچو د کوټې یوې دروازې تاو کړئ. سمه نه پورې کېږي. بیا به یې په کراره وګورې. ما ورته ویل سمه ده حاجي صاحب. بس نیمه پیاله چای پاتې دی. حاجي خپل مسي ته مخ ور واړوو. شریفه بیا در سره راوله. ورو ولاړ شو. له کوټې ووت. شیبه ووته. ماشوم یو دم ترپ کړل. کړکۍ ته ودرېد. پورته یې وکتل. په خوند یې وویل د شمتور سایل دی. منډه یې واخیسته. پسې غږ مې کړ چیرته؟ په منډه کې راته وویل د کور مخ ته د لښتي پر ژیه مخته دي. پرون مې هم وار پرې وکړو. پیاله مې کېښوده. زړور چوترې ته ورغلم. دومره باکې نه راته. د نجارۍ لپاره ډېرو کورونو ته ورغلی وم. په یوې خبرې مې سر خلاص و. زمونږ خلک کسبګر خپل سیال نه ګڼي. له ډم نجار زرګر څخه یې سترګه نه کېږي. نه څوک مخ ترې پټوي او نه هم په سیالانو کې شماري. په چوتره کې مې غږ وکړ حاجي صاحب. له یوې کوټې د حاجي صاحب غږ راغی. راته ویل راځه. ورغلم. حاجي صاحب د کوچني دالان او کوټې ترمنځ په وره کې ولاړ و. د کوټې دروازه مې پورې کړه. ځای ته نه ورتله. حاجي وویل هر پسرلی همدا حال وي. ما ورته ویل د ژمي په وتو سره ځینې ورونه تاو پیدا کوي. کېناستم. د دروازې لاندنۍ څنډې ته مې رنده ونیوله. د حاجي صاحب غږ مې واورېدو. زرو بچو پیالې ټولې کا. جینۍ ته مې لار ورکړه. د ټیکري پستا پیڅکه زما پر مخ تېره شوه. حاجي وخندل. یاره کمرانه لار دې سم پرنګای دی. غلط یې کړم. د نجارۍ دا کارونه په دومره ډېره اجره نه ارزېدل. تر څنګ مې زرو ته وکتل. د دسترخوان یې پیالې ټولولې. ما ورته ویل حاجي صاحب دا قیمتي نه وینې؟ ولور د 8 لکو افغانیو ته رسېدلی.
چې پلار مې تا یا کوم بل څوک غلط نه کړي نو څنګه به خپل یوازیني زوی ته کوزده کوي. حاجي وخندل. زرو ته یې وکتل. پر شونډې مسکا پرته وه. زرو ووته. دروازه جوړه شوه. سړی غلی شو. طوطي پر ځمکه کېناوه. د باندې ووت. لمر تر غره پټ و. د شنو ونو پر سر کتار زاڼ وزرونه وهل. سړی بیرته خپل ځای ته راغی. ودرېده. له لمانځه وروسته یې طوطي ته وکتل. مات وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی. له جیبه یې مات چارمغز راوویستل. ویې ویل نن به په همدې ګزاره کوو. اوږد وغځېده. ویې ویل د حاجي نواب په کور کې مې د نجارۍ یوه هفته ووته. یو ورځ ستړی شوم. ماسپښین مې سر ولګاوه. سترګې مې سره ورغلې خو یو دم چیغې شوې. کېناستم. زرو لوڅ سر منډې وهلې. د څا سر ته ودرېده. تیره کوکې تر خولې راووته. هلی نادر څا ته ولوېده. منډه مې واخیسته. اوبو ته مې وکتل. تیاره وه. د پوکې په پړي پسې مې لاس ونیو. لاندې ښکته شوم. په خاورو کې کیندل شوې زینې لمدې وې. پښه مې وښویېده. ځان مې کابو کړ. تر اوبو پورته ودرېدم. 4-5 کلن ماشوم په بوکه پسې لاس نیولی و. ماشوم مې تر ولي ونیوه. د هغې څېرې ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې وې. ماشوم مې اوږې ته راپورته کړ. غاړې ته مې سړې اوبه راغلې. چیغه مې کړه هلک ښه دی. د زرو د مور غږ مې واورېده. په ژړا کې وویل د خدای روی ومنه. دروغ خو به نه وایې. په زحمت پورته راوختم. په آخري زینه کې ګڼ لاسونه راوغځېدل. ماشوم یې زما له اوږې پورته کړ. له څا راووتم. څو کلیوال ولاړو. زرو ته مې وکتل. کوچنی ورور یې په غېږ کې ټینګ نیولی و. دی او ماشوم دواړو ژړل. بېرته کوټې ته لاړم. غاړه مې په څادر وچه کړه. د حاجي نواب غږ مې واورېده. غړۍ مې اوږده کړه. حاجي د خپل مسي پر سر لاس ایښی و. یوه کلیواله یې په څا کې د ماشوم د لوېدو کیسه اورېدله. زرو په بیړه خپل ورور ور واخیست. په چوتره کې لمر ته لوڅ لغړ ودراوه. وچې جامې ور واغوستې. انګړ ته ډله ښځې راغلې. نارینه د باندې ووتل. ښځې چوترې ته ور وختې. د زرو له مور سره ودرېدې. یوه شېبې شکرونه ویستل. بیرته د باندې ووتې. مازدیګر مې کار بس کړ. شریف چای راوړ. عجیبه وه. د معمول خلاف 2 پراټې هم ورسره وې. ماشوم ور له واره په خوند وویل. یوه شماتوره مې بوڅه راواړوله. ما ورته ویل دا پراټې چا درکړې؟ ماشوم راته وویل خور مې. غلی شو. یو دم یې وویل ساخت یعنې په لینده کې د ډبرې د ایښودو ځای جوړولی شي؟ ما ورته وخندل. ورته مې ویل وبه یې ازمیم. ماشوم منډه واخیسته. شیبه وروسته یو بوټ راوړ. راته ویې ویل چرم دی. ښه ساخت تر راځي که نه؟ بوټ مې راواخیست. نوی و. ما ورته ویل دا دې له کومه کو؟ ماشوم راته وویل د نیکه بوټ مې دی. ژمی په پښو کوي. ما ورته وخندل. که یې پوښتنه وکړه بیا؟ د ماشوم تندی تریو شو. تر هغه وخته به یې هیر وي. ما ورته ویل نوی بوټ مه خرابوه. د ساخت لپاره به یو بل څه پیدا کم. د باندې مې وکتل. تر چوترې لاندې زړه چرمي څپلۍ پرته وه. ماشوم مې پسې ولېږه. څپلۍ یې راوړه. درندې پر ژۍ مې چرم ترې واړوه. ګلالی ساخت مې ورته جوړ کړ. ماشوم لینده وتړله. کش یې کړه. په خوند یې وویل اوس نو سم ټوپک شو. شکېدلې څپلۍ یې ور واخیسته. له کوټې ووت. د چوترې د زرو له غوسې ډک غږ راغی. چینجیه زما په څپلۍ دې څه کړي؟ ورو مې کتل. زرو په لاس کې شکېدلې څپلۍ نیولې وه. جارو یې ور واخیسته. ماشوم په منډه نویو کوټو ته راغی. زما تر څنګ ودرېده. په وره کې مې د زرو غږ واورېده. خدای که رانه خلاص شي. ورو مې کتل. د زرو د ګلدارې لمنې څنډه ښکارېدله. بوټ مې ور واچاوه. بوټ د وره له چوکاټ سره ولګېده. ما ورته ویل ورور دې له دې ساخت جوړاوه. بوټ ته سپین لاس ور وغځېده. زرو په ټیټ غږ وویل ودرې نیکه به دې کار کوي. یوه شېبه غلی وه. وروسته یې وویل کور دې ودان. که ته نه وای زما کوچنی ورور به چا له څارایسته؟ سړي وټوخل. طوطي ته یې وکتل. مړې سترګې ورته نیولې وې. سړي په خوند وویل سهار چې کله له جوماته د کار ځای ته ورغلم د ناولو جامو تړلې غوټه مې نه وه. د چایو په وخت کې مې له شریف څخه پوښتنه وکړه. ماشوم وویل چې د جامو غوټه یې خور ور واخیسته. ماخوستن یې پرېمینځلې. اوس هم د کوټو تر شا په وچو لښتو هوارې دي. د 10 بجو ناشته حاجي نواب راوړه. چایجوشه دسترخوان او ګیلاس یې پر غولي کېښودل. څادر یې خلاص کړ. یو جوړ اوتو شوې جامې پکې پرتې وې. وی ویل زرو ویل چې په غوټه کې د جامو اوتو خرابېږي. بس چې دا خیره نه شوې شریف ته یې ورکړه چې کور ته یوسي او یو بل جوړ کالي درته راوړي.
حاجي وټوخل زما پر اوږې لاس کېښود په ټوخي کې وویل نجاري هسې یوه بانه ده بس خدای زما د لمسي د ژغورلو لپاره رالیږلی وي. غرمې ته مې سړه تبه شوه سر او اوږو مې درد کاوه د کار کولو سیکه نه وه راپاتې. 1 بجه شریف راغی پتنوس یې کېښوده ښوروا وه خو 2 ګولۍ مې هم ونه خوړې. شریف کاسې ته لاس ور وغځاوه په ډکه خوله یې وویل ترخه خو نه ده؟ ما ورته وخندل ورته ومې ویل نه. ماشوم راته ویل نو بیا دې ولې تندی خولیدی؟ ما ورته ویل تبه مې ده. شریف وویل د بایسکل زنځیر لنډولی شي؟ ما ورته ویل هو تندی یې تریو شو. له مکتبه راتلم بایسکل زنځیر واچاوه نه کېده تر کوره مې راکش کړ. ماشوم غلی شو یو دم یې وویل رای ولم؟ ما ورته ویل څه شی؟ ماشوم راته ویل بایسکل. ما ورته ویل نه اوس ناروغ یم. ماشوم په بیړه له کوټې ووت بیرته راغی په لاس کې د ګولیو پاکټ نیولی و. ما ورته ویل دا د څه لپاره دی؟ ماشوم راته ویل نه پوهېږم ضرور راکړي ویلې چې تبه پرې کوي. 1 ګولۍ مې خولې ته واچوله خو مازدیګر ته مې حال لا پسې بدتر شو. پښې مې مړې وې سر مې ګرځېده د ولاړېدو توان مې نه درلود. یو وخت مې اوږه وخوځېده سترګې مې رڼې کړې. حاجي نواب مې سر ته ناست و د چراغ په زیړه رڼا کې د مخ ګونځې ژورې ښکارېدې. څنګلې مې غولي ته اړم کړې خو حاجي مې پر اوږو زور راوست بیرته پرېوتم. حاجي په خندا کې وویل کامرانه بچو ما ته خو ډېر پیاوړی ښکارېدې خو یوې تبې را پرېویستې. یو دم یې جدي څېره ونیوله و د خدای بنده چې تبه دې وه ما ته به دې څوک رالیږلي وو څه په ډاګ کې خو نه وې پروت. اوس مې هم په جومات کې تر سترګو نه شوې خدای دلته راغلم په خوب کې د زګیروي ختل. حاجي چیغه کړه شریفه ماشوم له پتناسه سره راغی. حاجي وویل د شیدو چای درته پوخ کړی. جیب ته لاس کړ ها دا ګولۍ به دې ښه کړي. ګولۍ مې وخوړه. حاجي ورو ولاړ شو ګیلاس مې کېښود. لاسي ساعت ته مې وکتل جومات ته د تګ له وخته 3 ساعته تیر وو. په زحمت کېناستم بوټونه مې په پښو کړل درب شو رڼا ولړزېده. دوړه د چراغ په پلته راغله. ورو مې کتل د شریف پښو ته پلاستیکي فرش پروت و. ماشوم وویل نیکه مې ویل چې تبه دې ده نن شپه همدلته پرېوځه. ماشوم د لرګي اره شوي وړې ټوټې په پښه وهلې. فرش یې هوار کړ بیرته له کوټې ووته. شیبه وروسته یې توشک او بالښت راوړل. توشک یې هواره کړه کېناست ویل نو بایسکل پاتې شو. د چوترې د زرو غږ راغی شریفه ورو مې کتل زرو له چراغ سره ولاړه وه. شیبه وروسته مې د شریف غږ واورېده دا کمپله نوې ده په خاورو کې به سپېره شي. زرو په ټیټ غږ وویل چنجیه تا خو نه ده اخیستې. ماشوم راغی کمپله یې کېښوده ویې ویل دا کمپله مې پلار له عربو راوړې ده. پرېوتم کمپله مې پر پښو راکش کړه. تر دې دمه مې دومره پسته کمبله نه ولیدلې. سهار مې د شریف غږ واورېده سترګې مې رڼې کړې لمر جګ ولاړ و. ماشوم پتنوس کېښود ما ته یې وکتل ویې ویل کمبله دې سپېره کړې ده. خو ته مې وکتل د کمپلې پیڅکله پلاستیکي فرشه وتلې وه. کېناستم کمپله مې راټوله کړه. ماشوم وویل دا کمپلې 12 دانې دي ټول یو رنګ لري موږ یې یوازې میلمنو ته وروړو. ما ورته ویل نو ما ته مو ولې راوړه؟ ماشوم ویل خدای خبر ضرور راولېږله. ورو ولاړ شوم پښې مې سپکې وې خو په اوږو کې مې لا هم درد احساساوه. بدنۍ مې راواخیسته چوترې ته ووتم. مخ ته مې څو لپې اوبه ور واچولې. لستوڼي مې پرې راکش کړ بیرته کوټې ته راغلم. ماشوم په تریو تندي وویل اوس به مکتب ته په پښو ځم. ما ورته وخندل. ماشوم مې په رنچ او پلاس پسې ولېږه. پیاله مې راډکه کړه د ماشوم غږ مې واورېده. بایسکل کوټې ته درولم. د باندې ووتم د بایسکل زنځیر مې خلاص کړ. یوه حلقه مې ترې وویسته بیرته مې ور واچاوه. ماشوم په خوند وویل اوس سم شو؟ ما ورته ویل هو خو لږ تیل غواړي. ماشوم په بیړه کوټې ته ننوت بیرته راغی. د شړشمو له تیلو ډک بوتل یې راته ونیوه. زنځیر مې غوړ کړ. ماشوم وویل زه به یې کش وګورم. پر بایسکل یې پښه واړوله 2 ځله تر څا راوګرځېده. ویې ویل بد نه دی خو د پخوا غوندې کش نه لري. بیرته د کار ځای ته راغلم. کمپله مې ټوله کړه. د لرګیو ځینو تختو ساپېده غوښته. چاره نه وه په وچ زور مې ملا ورته وتړله. مازدیګر مې د سطل کړنګ واورېده. ورو مې کتل شریف و ستمه یې خود. سطل ته مې وکتل له اوبو مړه تاوونه پورته کېدل. ماشوم وویل د لامبلو لپاره مې درته راوړي.
منډه یې واخیسته، شیبه وروسته بیرته راغی، په لاس کې صابون او تولیا نیولي وو. ما ورته وویل تودې اوبه دې راوړي؟ ماشوم وویل ضرور راکړي. ویلې چې پاک کالي له لمبلو پرته مه اغونده. ماشوم د باندې ووت، تشناب ته ننوتم، دیوالونه یې خام وو خو غولی سیمټ شوی وو. ولمبېدم، جامې مې بدلې کړې. ماښام جومات ته لاړم، تبه مې پرې وه، ولو مې هم درد نه کاوه. سړی غلی شو، طوطي ته یې وکتل، په تیاره کې سم نه ښکارېده. د طوطي تر مخو کې ګوته لاندې کړه، طوطي ټوپ کړل. د سړي له ټټره وښویېده. سړي طوطي ور واخیست، د باندې ووته. پر یو هواره ډبره کېناست، پورته یې وکتل. د سپوږمۍ رڼا پر نږدې ستورو پرته وه، ښه ښکارېدل، خو ازادو ستورو تېزه رڼا کوله. یو دم یې وخندل، خوله یې اسمان ته ونیوله، چیغه یې کړه. په غره کې د شغالانو کوکې پورته شوې. سړي وخندل، زه و زرو به ډېر وخت ماښام تیاره همدلته ناست وو، ستورو ته به مو کتل. زرو به یو دم ناره کړه، د هغې له نارې سره به د غره شغالانو کوکې کړې. زرو به وخندل، د شغالانو له انګولاو به یې خوند اخیسته. سړي سړه ساه واخیسته، شغالان بختور دي، د زرو غږ یې اورېدلی. ولاړ شو، طوطي ور واخیست، څو ګامه مخکې لاړ. له ونو لوېدلي وچ خاښونه یې راټول کړل، بیرته هوارې ډبرې ته راوګرځېده. وچ واښه یې تر لرګیو لاندې کړل، اور یې ورته ونیوه. وچو واښو خوله واخیسته، طوطي ته یې وکتل، په سترګو کې سره لمبه ښکارېدله. سړي خپل لاسونه اور ته ونیول، ویې ویل زه و زرو په همدې وخت کې دلته راغلو. واوره د غرو له لمنو ټوله وه، خو لا هم سوړ باد لګېده. موږ به دلته اور بلاوه، تر ډېره به ورته ناست وو. سړي وټوخل، ټوخی یې تېز شو، له خولې یې لاړې راغلې، اوږد وغځېده. لستوڼی یې پر خوله تېر کړ، چوپه چوپتیا وه، کله کله به یوه کنګ ناره کړه. سړي سړه ساه واخیسته، ویې ویل د زرو ناول ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول درېیمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.